ستاسو سیمان به اوس بندیږي. کومه سیمان چې تاسو را آزاد کړل یا په خپل شناختی کارت باندې هم را آزاد کړل یا د بل چا په شناختی کارت باندې سیمان را آزاد کړل نو هغه به اوس بندیږي. ملګرو 2,10,000 کسانو سیمان څه شول بند شول. ملګرو ویډیو را سره مکمل وګورئ. د اسلام آباد FBA چې دی نو دا نوټیفیکیشن جاری کړی دی او دوی ته هره ورځ 15,000 سیمان ځي و چې دا بند کړي. دې شکایت ورته ورغلی دی. ملګرو ویډیو را سره مکمل وګورئ او د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ. که تاسو هم غواړئ که نه چې دې نه موږ بچ شو زموږ سیمان بند نشي نو بیا دا ویډیو مکمل وګورئ. وروسته به بیا ډېره زیاته ګرانه وي. له اول سره ډیټیل شروع کوم چې دا څه وجې نه بند دی او بیا موږ له څه پکار دی چې موږ څه وکړو. ملګرو له اولنۍ خبره دا ده چې د اسلام آباد FBA چې دی نو دا نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې 2,10,000 کسانو سیمان څه شول بند شول او د هغه نه پس چې دی نو 5,000 کسان چې دی نو دا ورته هره ورځ لیږي او هغه بندېږي. هغه کسانو چې نان فاین دي ملګرو د هغه چې دی د هغه نه پس چې دی نو اسلام آباد FBA والا ولګېدل 61,996 چې دي نو هغه یې بېرته آزاد کړل. هغه یې واپس کولاو کړل او د هغه نه پس چې دی نو وایي موږ 5,06,771 سیمان چې دي نو دا موږ بیا بندوو. نو هره ورځ موږ ته 15,000 سیمان راځي او په هغه کې چې دی نو موږ چانټي کوو که نه چې موږ پکې دا ځین بند کړو ځکه او دا ځین پکې بند کړو او دا ځین چې دي نو دا موږ پرېږدو. ملګرو تاسو ته پته ده په پاکستان کې په هر څیز باندې ټیکس دی. کله چې څوک ټیکس نه جمع کوي د هغه د وجې نه څه دی په هغو باندې سیمان به بندېږي. اوس د پاکستان یو نوی قانون راوستی دی چې څوک هم ټیکس نه جمع کوي نو هغو ته به څه کېږي سیمان به بندېږي که د هر چا په شناختی کارت باندې وي. که په خپل شناختی کارت باندې سیم آزاد کړی وي یا د بل چا په شناختی کارت باندې سیم آزاد کړی وي نو هغه به بندېږي. ملګرو دا 61,996 کسان چې دي نو دوی ورته روپۍ جمع کړلې بیرته دوی یې بند کړو او دوی ورته روپۍ جمع کړې نو د هغه نه پس چې دی نو دوی سیمان یې بیرته کولاو کړل. ملګرو که تاسو چېرته ټیکس ورته جمع نه کړئ که په تاسو پسې ټیکس وي نو هغه په وخت باندې جمع کړئ که نه بیا به ته لویه غوایمه وروسته بیا به تاسو فرانچایز ته ځئ. د فرانچایز نه بیا درخواست لیږئ اسلام آباد FBA ته د هغه نه پس به ستاسو د بیا سیمان ازادېږي نو ډېره غوایمه به کېده. نو د هغه نه مخکې تاسو داسې چل وکړئ چې خپل چې څومره ټیکسونه در باندې هغه په وخت باندې داخل کړئ. تاسو ته پته د پاکستان حکومت ته تاسو ته پته ده چې په هر څیز باندې ټیکس لګئ چې هر یو څیز دی نو اوس په هغه باندې ټیکس لګئ. ملګرو تاسو ته ښه پته ده الله دې په موږ باندې رحم وکړي. موږ به یو داسې پاکستان کې الله پاک پیدا کړو چې داسې مشران نه باندې دي چې اوس په هر څیز باندې ټیکس لګي که نه که اوس باندې سیمان در بند شول تاسو به د کار سیمان وي نو زموږ هم حق جوړېږي چې موږ تاسو د دې خبرې نه خبر کړو هسې نه چې ستاسو سیمان بند شي او ټوله ډیټا هم خراب هم نه شي. ملګرو زما ټول ته خواست یار چې دا ویډیو ضرور شیر کړئ د نورو پښتنو سره چې موږ پښتانه د دې خبرې نه خبر شي چې په چا باندې هم ټیکس په وخت باندې جمع کوي که نه وروسته به بیا ډېر زیات غټ نقصان یې ګورئ. که به تاسو بیا دغه درخواست ورکوئ نو په دې کې به تاسو ته غټ نقصان یې پیسې به درنه هم لګي او د هغه نه چې دی نو بیا به تاسو درخواست کوئ هغه به بیا په هغه باندې به کار شروع کېږي د هغه نه پس به ستاسو سیم ازادېږي نو تاسو ته به بیا غټ نقصان وشي. د غټ نقصان نه مخکې تاسو وکړئ وړوکی نقصان وکړئ او د دې چې کومه ټیکس دی پاکستان نو دا داخل کړئ که نه ستاسو سیمان به هم بند شي د دې ځینو خلکو په شان لکه د 61,996 څه کړل واپس کړل که نه وپن یې کړل واپس نو د دې وجې نه بیا به ستاسو هغه هم وپن کوي خو لیکن ډېر وخت به پکې لګي ستاسو کار به ستاسو نه وران شي. نو تاسو ضرور د ویډیو د پښتنو سره شیر کړئ.